بسم الله الرحمن الرحیم. علامه ابن قیم رحمه الله د درود شریف د ویلو یو کم صالح ګټې ذکر کړي دي چې ځینې مهمې ګټې یې دا دي. اولنې د درود شریف ویل د الله جل جلاله په حکم عمل کول دي. دویم یو ځل درود شریف ویلو سره د الله تعالی لس رحمتونه نازلیږي. دریم لس نیکې لیکلی کیږي. څلورم لس ګناهونه بخښل کیږي. پنځم لس درجې پورته کیږي. شپږم له دعا نه مخکې درود شریف ویل د دعا د قبلېدو احتمال زیاتوي. اووم د اذان نه وروسته د مسنون دعا نه مخکې درود شریف ویلو سره د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کیږي. اتم درود شریف په ویلو سره مجلس ته برکت رسیږي. نهم کله چې یو څوک په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي الله تعالی د ملائکو په وړاندې د هغه ستاینه کوي. لسم څوک چې درود شریف ډیر وایي د هغه په عمر کې، په عمل کې او په رزق کې برکت وي. د درود شریف په ذریعہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه څرګندېږي. دولسم د درود شریف په ویلو سره زړه ته تازهوالی او ژوندون میلاویږي. دیارلسم درود شریف په کثرت سره ویل د ستونزو څخه خلاصي نصیب کیږي. څوارلسم د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو نږدې هغه څوک وي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ډیر درود ویلی وي. پنځلسم د درود شریف په ویلو سره د انسان روح پاکیږي. شپاړسم د درود شریف په لوستلو سره دعاګانې قبلیږي. اوولسم د درود شریف لوستل د روحي او جسمي ناروغیو څخه خلاصون دی. اتلسم د درود شریف په ویلو سره د انسان د زړه تنګوالی ختمیږي. نورلسم د درود شریف په ویلو سره په دنیا او آخرت کې کامیابی حاصلیږي. شلم د درود شریف په ویلو سره د انسان په کې برکت پیدا کیږي. یویشتم د درود شریف په ویلو سره مړی ته مغفرت کیږي. دویشتم د درود شریف ویل د فقر او د مالی ستونزو په کمولو کې مرسته کوي. دریشتم د درود شریف ویل د الله تعالی څخه د بخښنې او توبې د غوښتلو وسیله ده. د درود شریف لوستل د آفتونو او مصیبتونو څخه د ساتنې وسیله ګرځي. د درود شریف لوستل د الله تعالی د رحمت او د رحمت د غوښتلو وسیله ده. د درود شریف په ویلو سره زړه او دماغو ته سکون راځي. د درود شریف لوستل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د مینې د څرګندولو وسیله ده.